ته سوچ وکړه فکر وکړه چې ستا ناسته پاسته د کومو خلکو سره ده او دا خلکو نه تاته څومره فایده میلاویږي روحاني طور جسمانی طور همدغه رنګې تعلیمي طور دینی طور که چېرې تاته فایده میلاویږي خو صحیح ده خو که چېرې دغه څیزونو ته نقصان رسي د دوی سره ستا ناسته پاسته ښه نه ده په مستقل مزاجۍ سره دغه خلک د خپل ژوند نه وباسه دا که لږ دي او که دا ډېر دي د یو انسان دپاره مستقل مزاجي څومره ضروري ده او یو انسان مستقل مزاجه څنګه جوړېدی شي ډېره زیاته ضروري ده چې تاسو ته د دې باره کې معلومه وي ادروایز تاسو ته به ډېر زیات پرابلمز راځي کله چې ته مستقل مزاجه نه یې ناکامۍ طرف ته به ځې همدغه رنګې که تاسو غواړئ چې په خپل ژوند کې بدلون راولئ په دې کې ډېره زیاته مستقل مزاجي ضروري ده یعنې سحر ته د خوب نه راپاڅېدې 15 منټه ته خپل ځان له ورکه هغه داسې چې زه نن دا ټوله ورځ تېرومه زما به شیډیول صحیح په مستقل مزاجۍ سره دا څیزونه ته مخکې وړاندې کېده چې سهار زه د کور نه وځم زما به پلانینګ صحیح کم دکان ته به ځم بازار کې به د چا سره میلاویږم کومو دوستانو سره به کېنم په بزنس کې به کم څیزونو باندې کار کوم آنلاین بزنس کوم کم څیزونه به زه ټچ کوم د هغې حوالې سره چې دا شیډیول تا ځان ته کم جوړ کو په دې باندې ته خپل ژوند تېرې خپله ورځ تېرې په دغه 15 منټه سوچ باندې نو یاد ساته دا تا په ژوند کې په مخ کې وړاندې بوځي سوچ وکړه غور وکړه په دې باندې فکر وکړه چې د سهار نه واخله تر ماښامه پورې ما خپله ورځ څنګه تېره کړه بیا چې ته ماسخوتن وده کېږې 15 منټه ته بیا ځان له ورکه او په دې باندې غور فکر وکړه چې سهار ما کم پلانینګ کړی و په 15 منټه کې ما ځان له کم شیډیول جوړ کړی و چې په دې شیډیول باندې به زه خپل ژوند تېروم خپله ورځ به تېروم نننۍ آیا زه د شیډیول مطابق لاړم که د شیډیول نه آوټ لاړم یعنې د سهار نه واخله تر ماښامه پورې ما کم د فایدې کارونه وکړه کم مې د نقصان کارونه وکړه د کومو دوستانو سره زه میلاو شوم او هغوی ما ته فایده راونه رسوله وخت یې راله ضایع کو دا دوستان د خپل لایف نه سکپ که یو اړخ ته یې که د هغوی سره بیا ملاقات مه کوه چې تاله نقصان درکوي ځکه چې ستا ژوند ډېر زیات قیمتي دی دا یو امانت دی او په امانت کې به خیانت چرې هم نه کې نو په ژوند کې په مخ کې تلو دپاره مستقل مزاجي ډېره زیاته ضروري ده یعنې که ستا نه نن غلطیانې وشوې پرابلم نشته دا څه دومره غټه لویه مسله نه ده سبانۍ چې ستا سره کومه ورځ ده بله چې کومه ستا سره ورځ ده په هغې کې ته شیډیول جوړ کا یعنې هغه څیزونه چې کومې دا غلطیانې کړي دي هغه غلطیانې کموه په مستقل مزاجۍ سره داسې نه چې نن دې کومه غلطي کړې ده او ته وایې چې زه سبا له به یې نه کوم او سبا یم کې بله ورځ یم کې بیا 10 ورځې بعد ته هغه غلطي نه کې نه مستقل مزاجۍ سره خپلې غلطیانې کمې کا ښې طرف ته راشه وګوره چې ستا په ژوند کې کم داسې دوست دی چې هغه تعالی زهر درکوي هغه د ګوړې په شکل کې او د خوږو په شکل کې او ته د هغې نه ناخبره یې یعنې د یار دوست د لاسه زما وخت ضایع کېږي د یار دوست د لاسه زه ناکامۍ طرف ته ځم آیا د یار دوست سره زما ناسته پاسته پکار ده او که نه په دې باندې غور وکړه په دې باندې فکر وکړه یقین وکړه چې ژوند به دې ګلو ګلزار شي ژوند به وپېژنې او په ژوند کې به په مخ کې وړاندې لاړ شي که هغه جسماني طور وي که هغه تعلیمي طور وي که هغه د بزنس په حوالې سره وي که هغه اخري طور وي دینی طور وي دا ډېره زیاته ضروري ده چې تاسو د دې پیژندلو نه خبر شئ یاد ساتئ دوستانو د ټولو نه وړاندې مستقل مزاجي څه ته وایي مستقل مزاجي دې ته وایي چې ته په کوم پروجیکټ باندې کار کې په کومه منصوبه باندې کار کې او د هغې سره ستا کم تړون دی هغه تړون برقرار ساتل د هغې خیال ساتل هره لحظه هغې ته فکر کول خو دا ضروري نه ده چې د سحر نه واخله تر ماښامه پورې دې ته په هغې باندې فکر کې ته دې په هغې باندې سوچ کې ته دې هغه پروجیکټ له هغه منصوبې له کم وخت ورکې خو چې ته هغې له ضرور په ورځ کې څه ناسه ټچ ورکې اوس که ته آنلاین بزنس کې یا فزیکل بزنس کې په دې کې مستقل مزاجي ډېره زیاته ضروري ده یعنې که ته د انټرنیټ د لارې پیسې ګټې او ته هغې له وخت نه ورکې یعنې نن ته انټرنیټ د لارې پیسې وګټلې او ته نورې زده کړې نه کې یا غواړي چې په مخ کې وړاندې لاړ شي څه ناسه ټچ به ورکې خپل فیلډ ته د هغې نه به ځان خبرې په هغې باندې به کار کې داسې نه چې د سهار نه واخله تر ماښامه پورې ته کښېنې په اے آی باندې یا مختلف پلیټفارمز دې ته په هغې باندې کار کې او غواړي چې ته دې په یو ورځ باندې مالداره شي داسې کلم نشي کېدی ته غواړي چې په یو ورځ باندې دې تا ته د لکونو روپو اډر راشي داسې نشي کېدی هره ورځ هغې له وخت ورکوه نیمه ګنټه ورکوه یوه ګنټه ورکوه بلکې هره ورځ ورکوه داسې نه چې ته نن نیمه ګنټه کار نه بلکې ټوله ورځ کار وکړې او 10 ورځې ته د هغې نه بېغمه یې دې ته
مستقل مزاجي نه وي، دې ته غیر مستقل مزاجي وي، او غیر مستقل مزاجي انسان ناکامۍ طرف ته بوزي، د په ژوند کې به مخکې وړاندې نشي تللی. که تاسو وګورئ په دې غرونو کې دا چینې وي، نو د چینې چې کم ساس کې کېږي د اوبو، نو په غر کې چې هغه کم کاڼی دی په هغه کاڼي کې سوری شوي، یعنې دې ته چا په پریشر سره اوبه نه نیولي، یو منټ بعد 10 سکنډه بعد په هغې باندې یو ساس کې کېږي، خو ریګولر کېږي. همدغه رنګ دوستانو یاد ساتئ که تاسو غواړئ چې په مخ کې وړاندې لاړ شئ په ژوند کې، په کومه پروژه باندې ته کار کې، هغې له خامخا ټچ ورکوه، د هغې خیال ساته، د هغې نه ځان خبروه، لږ وخت خو هره ورځ. آیا د سحر نه واخله تر ماښامه پورې چې تا نن څه وکړه دا صحیح و؟ که صحیح و خو دا په مستقل مزاجۍ سره په مخ کې وړاندې بوزه چې ژوند دې روښانه شي. که چېرې دا صحیح نه و، دا غلط و، د دې د کمولو کوشش وکړه، د دې د ختمولو کوشش وکړه، ته به په ژوند کې په مخ کې وړاندې ځې.